बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ननई वीडियो چې کوم دا زمونږ دا چې په لپټاپ چې کله مونږ اوپن کوو په دې باندې زمونږ پکچر راځي دا پکچر به مونږ څنګه لګو د هغې نه لاندې نیم راځي نو نیم به مونږ څنګه لګو او بیا پسې پاسورډ راځي نو ان شاء الله دا درې وانه سټپ به نن په دې ویډیو کې کلیر کوو اولې د پکچر نو پکچر د لپاره به تاسو سیټینګ ته ځئ دلته به راشئ تاسو به سیټینګ ته راشئ ٹھیک ده چې کله تاسو سیټینګ ته راشئ نو په سیټینګ کې به تاسو راشئ اکاونټ ته په اکاونټ چې کله تاسو کلیک کړئ نو د دې نه پس به تاسو ته دا پروفایل راشي که چېرې تاسو پکچر نه وي لګېدلی نو تاسو پکچر لګولی شئ او که تاسو یې چینج کول غواړئ نو هم دیس ته به تاسو راځئ دلته که تاسو ډایرکټ پکچر وباسئ نو په کیمرا باندې به کلیک کوئ چې ډایرکټ پکچر نه وباسئ نو بیا به په براوز باندې کلیک کوئ فار ایگزامپل زه په دې کلیک کوم چې کله زه په دې کلیک کوم فار ایگزامپل زه دا پکچر لګوم نو په دې به کلیک کوم او په چوز پکچر باندې به کلیک کوم نو زمونږ لوکل اکاونټ چې کوم دغه دی زمونږ انفو دا په هغې باندې به دا پکچر پرټ شي د دې نه پس زمونږ راتګ دی چې مونږ به په خپل لپټاپ چې کله مونږ اوپن کوو په هغې باندې چې پس نیم راځي دا به مونږ فټ کوو څنګه او که مونږ مخکې نه لګولی وي نو مونږ به یې چینج کوو څنګه نو د دې لپاره به تاسو راشئ کنټرول پینل ته په دې کې به ولیکئ کنټرول پینل چې کله تاسو کنټرول پینل ته راشئ کنټرول پینل اوپن کړئ بیا به تاسو راشئ یوزر اکاونټ ته چې یوزر اکاونټ باندې کله تاسو کلیک کړئ تاسو به راشئ چینج یور اکاونټ نیم په دې باندې به کلیک کړئ په دې باندې کله تاسو کلیک کړئ نو دې کې تاسو نوم نه ورکړی بیا به تاسو نیم ورکړئ او که نوم ورکړی وي چینج کول غواړئ نو دې کې تاسو چینج کولی شئ فار ایگزامپل زه ورکړم مشواڼي ما ولیکو ټیک ده نو په دې باندې به تاسو کلیک کړئ چینج نیم که چینج نیم تاسو نیم نه چینج کوئ او تاسو ډایرکټ مینولی نوم ورکوئ نو تاسو به مخکې نه یو نوم تاسو نه ورکړی نو دلته به تاسو ته نیو راځي که تاسو نوم ورکړی وي نو دلته چینج نیم په دې باندې به کلیک کړئ په دې باندې کله تاسو کلیک کړئ نو تاسو نوم ډایرکټ اتوماتیک چینج شو ټیک ده د دې نه پس زموږ سره اوس راځي چې مونږ پاسورډ څنګه ورکوو لپټاپ لا پاسورډ مونږ څنګه ورکوو ټیک ده نو دې لپاره به تاسو راشئ سیټینګ ته دې کې به تاسو سیټینګ ولیکئ او نو چې کله تاسو سره سیټینګ اوپن شي د دې نه پس به تاسو راشئ چینج یور اکاونټ نیم صحیح ده اول خو به دلته په اکاونټ باندې کلیک کړئ بیا به دې نه پس تاسو راشئ ساین آپشن ته ساین آپشن باندې کله تاسو کلیک کړئ په دې ځای کې تاسو چېرته وینډو هیلو ایپ پیس مطلب دا دی که چېرې تاسو مخامخ تاسو وایئ چې زمونږ فیس دی د لپټاپ سره کنیکټ شي او په دې په ترو باندې زمونږ لپټاپ اوپن کیږي نو تاسو په دې باندې کلیک کولی شئ که چېرې تاسو فنګر غواړئ لکه څنګه چې آیفون موبایل اکثر په فنګر کولاویږي نو په دې باندې تاسو فنګر هم پټ کولی شئ ټیک ده عام مینولی کوډ تاسو انسو کوډ تاسو په دې باندې هم پټ کولی شئ سکیورټي کې مطلب دا دی چې تاسو په دې باندې یو اس بي څومره اپشنونه په دې باندې تاسو هغه بندولی شئ خو مونږ راځو پاسورډ ته پاسورډ مونږ څنګه چینج کوو او نوی پاسورډ مونږ څنګه ورکوو نو تاسو پاسورډ باندې کلیک کړئ په دې کې به تاسو ته نیو راشي اپشن راشي مونږ ته چینج ولې راځي ځکه چې مونږ په یو پاسورډ اپلای کړی دی نو زه په چینج باندې کلیک کوم په دې کې به زه پاسورډ ورکوم مخکې زمونږ پاسورډ چې کوم هغه خانو اوس فار ایگزامپل زه پاسورډ چینج کوم نو په دې کې به زه ورکوم اسلام ټیک ده پاسورډ ما ورکو په نیکسټ باندې کلیک کو خو دلته اوس زمونږ نه غواړي زوړ پاسورډ زوړ پاسورډ لپاره به اول مونږ خان ورکو ځکه چې هغه زوړ دی ټیک ده په نیکسټ باندې به کلیک کو اوس دلته وایي نیو پاسورډ نو نیو پاسورډ فار ایگزامپل زه ورکوم اسلام او دلته به دا پاسورډ کنفرم کوم اسلام به ولیکم ټیک ده اوس دلته غواړي پاسورډ چې کوم هغه انسي دلته وایي ورکه چې کومې انسي ستا د نیم سره ریلیټډ وي فار ایگزامپل ما ول اسلام نوم ورکو نو زه دلته ولیکم نیم ما ځکه ورکو ځکه چې دلته بره ما نوم ورکو نو که چېرته زمانه دا هیر کېږي نو ما ته ډایرکټ پته لګي چې دلته ما نیم ورکړی دی په اوکې باندې به کلیک کوم جسټ ویټ دا انسي غلطي شوي دي ټیک ده په نیکسټ باندې ما کلیک کو نو ما خپل لپټاپ چې کوم دی دې له ما ورکو اسلام او په فینش باندې به کلیک کړئ نو چې څومره ستا سره په دې طریقه باندې که تاسو پکچر لګول غواړئ په دې باندې لاک باندې
نو پکچر تاسو هم لګولای شئ په پکچر باندې کلیک کړئ او په دې ایډ باندې څه کلیک کړئ صحیح ده دې ځنه تاسو پکچر اول دا کوډ درې کوي فار ایگزامپل دا کوډ زه درې کما مالو نو کوډ ورکو اسلام ٹھیک دا بس درې کم دې ځنه اوس دې ځنه چوز پکچر دې ځنه پکچر راواله فار ایگزامپل زه پکچر راوالم زه دا پکچر راوالم اوکے use this picture دا پکچر استعمالوم فار ایگزامپل اوس مونږ ته دیس کې مونږ ته سٹارټ اخلي وي تاسو په څلور جنو کې کلیک وکړئ نو مونږه فار ایگزامپل یو جن کلیک معنا الته وشو خو زه بیرته واپس کینسل کما کینسل ټیک دا اوس به واپس بیرته راشم دیس کې به پکچر اول بلته واپس کوډ ورکو ټیک دا زه دې نه اوس چوز پکچر راولم ٹھیک دا فار ایگزامپل دا پکچر ته چوز کما اوس وی یوز دس پکچر او دا پکچر نو زه یو کلیک دلته وکما ټیک دا بل کلیک بدلته وکم بل بدلته وکم نو دا زمونږه په دامنې ولګیدو فار ایگزامپل واپس یې وکا یو دلته ټیک شو نو فینیش چې کله اوس هم لپټاپ تاسو کولاوهي نو تاسو په دغه ځینو باندې کلیک کوئ نو تاسو لپټاپ به اوپن کیږي ټیک دا د دې نه پس تاسو پیس هم شي لګولې چې پیس باندې تاسو کله کلیک کړئ نو په دې کې به تاسو راشي سیټ اپ نو په دې باندې چې کله تاسو کلیک کړئ نو تاسو پیس سره به اوپن شي اول به تاسو کوډ ورکړئ دا غنه پس به تاسو د دې سره سیټ اپ برابر کړئ نو په دې طریقه باندې تاسو د لپټاپ پکچر او داسي نیم او تاسو له کوډ دي نه ورکول شي مهرباني ثانک یو سو مچ